اسرائیل وایي ایران شاوخوا 200 ډرون توغندي توغولي. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ نومونه زه تازه خبر ته. د اسرائیلو د پوځ بیان دانیل هاګري په یو بیان کې ویلي له ایرانه پر اسرائیلو شاوخوا 200 ډرون کروز توغندي او بالستیک توغندي توغول شوي دي. د نوموړي په وینا د اسرائیل او د هغې د متحدینو دفاعي سیستم د توغندي او د ډرونونو لوی شمېر له منځه وړي دي. د دغه اسرائیلي چارواکي په وینا ډیری دغه راکټونه د اسرائیلو له خاوره بهر شنډ کړي دي. د اسرائیل د پوځ بیان زیاته کړې چې دغه هیواد په جنوب کې لږ تر لږه یو ځای په نښه شوي، خو دغه پوځي مرکز ته کوم جدي زیان نه دی رسېدلی. هغه دا هم وویل چې د دې بریدونو په پایله کې یو کوچنۍ نجلۍ لږ ټپي شوې ده. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو تر دې مخکې د اسرائیلو بیړني خدمتونو ویلي وو چې دوی د 11 کلنې نجلۍ درملنه کوي چې د مرمیو له امله ټپي شوې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بریل د ایران برید د سیمې ثبات ته جدي ګواښ بللی او فرانسې هم د ایران بریدونه غندلي او خبرداری ورکړې چې د ایران اقدامات بې ثباتۍ نور کچو ته رسوي. د برتانیا د دفاع وزیر کرانټسپیس په یو اعلامیه کې ویلي چې پر اسرائیلو د ایران بریدونه په سختو ټکو باندې او دا به بله ګټه ونه لري بلکې یوازې د سیمې امنیت خراب کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر اسرائیلو د ایران هوایي بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له دې دواړو غواړو یې وغوښتل چې د لوړې کچې له زغمه کار واخلي. پر اسرائیلو د ایران له هوایي برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتریش په یو بیان کې د سیمه ییز ویجاړونکي کړکېچ د خپرېدو اصلي خطر په اړه خبرداری ورکړ. په یو بیان کې ښاغلي ګوتریش په اسرائیلو د ایران پراخ هوایي برید په کلکه غندلی او کړکېچ سملاسي بندېدو غوښتنه یې وکړه او دواړو غواړو یې وغوښتل چې لوړې کچې له زغمه کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې هغه په وار وار ویلي چې نړۍ بله جګړه نشي زغملی. دوستانو، دا و د 19 چمتو کاله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښه